یو ملګری پښتنه کړی دا چې زه د خپل وطن نه یو داسې ملک ته راغلی یم چې په هغه ملک کې انتظار د خپل ویزې کوم چې کله ماته ویزه ولګېږي د دغه ملک نه بل ملک ته روان یم خو ماته پته نشته چې ماته به ویزه کله لګېږي تذبذب اضطراب شکار دی چې زما کار به کله کېږي نو آیا زه مونځ پوره وکړم که مونځ زه قصر یعنی د سفر وکما جواب د دې خبره د پاره دا دی چې کوم مملکت کې یا کوم علاقه کې یو تن 15 ورځې پاتې کیږي یا د دې نه زیات او دا پاتې کېدل یقیني وي دویمه خبره دا دی چې نیت ور سره د اقامت وکي لنډه دا دی چې مدت د اقامت او نیت اقامت دواړه د اقامت لپاره ضروری دي که نیت اقامت نه وکړي او د باندې ډیر وخت تیر شي بیا مسافر دی او کنیت اقامت وکړل خو د 15 ورځې نه کمی بیا مسافر دی لنډه دا دی چې مدت اقامت چې 15 ورځې یا د دې نه سیوا دي اقامت لپاره فقهای کرامو نقل کړي دي خدا ور سره شرط چې نیت مو کی د دې لپاره عبارت د عالمگیری اول جلد یوسل نادرشم صفحه کې ده ولو بقي في المصر سنين على عزم انه اذا قضى حاجته يخرج ولم ينوي الاقامه 15 يوما قصر حاصل د عبارت دارنګ ده ک یو خاریه کې یو څو کاله پوری یو سړی په دینیت پاتې شوی دا چې کله زما حاجت دلته پوره شي زبد دي خارین او وزم خود نیت اقامت 15 ورځې نه ده کړي بیا هم د مسافر دا اگر چې ډیره مده ور باندې تیر شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ